بسم الله الرحمن الرحيم فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين ازلهما الشیطان پس اخوی ولو دوی دوانو لرا شیطان عنها دهغ جنتنا فاخرجهما پس راویستلی دا دوانا مما دهغ سنا کانا فیه چو دوی پهغی کی وقلنا اوه منگا اللہ رب العالمین وی اهبتو کشی طول بعضکم بعض استاسونا لبعض دا بعض نور دفارا عدو دخمنان دی ولکم اوستاسو دفارا فی الارض فزمک کی مستقر زید و سیدو دے ومتاع او سامان دے الہین تر یو وقت پوری سپرونی سبق کی اللہ رب العالمین دا آدم علیہ السلام او دا هغه بی بی جنت تا ننوتلو پا هغی کی دا نعمتونو دا آزادی خبره کری و نننی سبق کې الله رب العالمین د هغه د جنت نه دراوتلو هغه وجه بیانوي او په کومه طریقه باندې چې راایستلی شوي دی هغه هم بیانوي او د ژوند مقصد پکې هم بیانولی شي او د دنیا حقیقت او حیثیت پکې هم بیانیږي نو الله رب العالمین وایي چې فازلهما الشیطان پسوخ ویول دوی شیطان یا دوکه کې واچوله دوی دوانو لره شیطان نو دا ازل خویول معنی مونږ ځکه وکړل چې دا هغې دوکې ته وایي چې د یو انسان یو کار ته زله یي هم او نه یي هم یو کار ته زله هم یي او نه یي هم یعنی مکمل زله هم نه خو بل څوک یو کار ته زله هم یي او نه یي هم یعنی مکمل زله هم نه خو بل څوک په دې باندې مجبوره کړي او هغه کار چې دی هغه پې وکړي نو شیطان چې دی هغه آدم علیه السلام ته او هوا بی بی ته پزله کې دا خبره ورواچول د هغې ونې باره کې چې کم امتحان کې دوی الله اچولی و چې تاسو به دا ونه نه خورئ نو د هغې باره کې ورته په زړه کې خبره واچول چې ګوره داسې وکړه چې دا ونه وخوره دوی د دې ونې نه داسې نه یې منې کړی چې ګنې بیخي به دا ونه خورې نه د خوراک نه یې منې کړی او ستا د خوراک نه د منع کېدو سبب چې دی نو هغه دا نه دی چې ګنې ته به په دې عذاب شي بلکې د دې سبب دا دی چې ته به همیشه د دې جنت اوسېدونکی جوړ شي د دې وجې نه یې منې کړی چې ته د همیشه دپاره په دې جنت کې پاتې نه شې چرته چې که ته دا وخورې نو ته به همیشه دپاره د دې جنت اوسېدونکی شي نو انسان ذهن کې خامخا راځي چې که یو وړه غونته کې غلطي وشي خو وروسته یې پیدا ډېره زیاته وي جو زه دا پیدا به بهتره وي و شیطان آدم علیه السلام ته دا وسوسه څنګه ورواچوله څنګه یې دته دا خبره وکړله نو په دې کې یوه خبره ډیره مشهوره ده خلکو کې هغه دا ده چې دا ابلیس چې دی نو دا د مار په خوله کې تلی و مار په خوله کې وړی و او هلته کې خبره کړې وه خو دا خبره غلطه خبره ده او دا ډیره زیاته غلطه خبره ده ځکه چې په جنت کې ماران ګرځي نو چې مار پکې هغه به څنګه جنتي جنت کې او مارانی او چې جنت ته مار تلی شي نو لکه به یې خون څه وکړو نو دا د یهودو مشوره کړې ده د قرآن په تفسیر کې بعضې اقوال چې دي ته اسرائیلیات وایي نو دې کې بار بار بعضې خبرې به راشي نو اسرائیلیات چې دي په دې کې چې کمې خبرې حدیث کې راغلي دي نو هغه خبرې مونږ اخیستې شو او یا کله کله تفصیله وسې واقعه کې خلک بیان کې خو اکثریت د هغې د رښتیاو او د دروغو څوک نشي ویلی نو که د قرآن او حدیث سر لګي نو بیا به ووایو چې څه کیدی شي او که نه لګي نو بیا به غلطه وي نو دا خبره هم بیخي غلطه ده چې مار په خوله کې وړی او ځکه چې دا خو خلک یېرولي چې جنت کې به هم ماران جنت کې او ماران نه وي دا خبره غلطه ده دویمه خبره دا ده چې دا ابلیس کله د جنت نه راایستلی کېدلو نو په دې ټیم کې آدم علیه السلام ته خپله خبره وکړله شیطان له خو د خبرې ډېر چل ورځي که نه شیطانان چې په انسانانو کې هم نو څنګه شیطانۍ وکړي څوک پې پوه هم نشي شیطانۍ څنګه وکړو د خپل شیطانۍ وړوکې غونده کې ټک وکړي او هغه وړوکې ټک دومره خطرناک چې څوک پې بیا نه پوهېږي نو په دغه ټیم کې وی آدم علیه السلام او حوا بیبي ته ووایي چې ګوره زه ستاسو خیرخوا یم په دې خبره ځان پوهه کوي چې تاسو د ونې نه داسې منې کړي نه چې تاسو ګنې دا ونه داسې مه خورئ اصل کې د دې دپاره چې تاسو دا کومه خبره مخکې تیره شول
چې همیشه د پاره د جنت اوسیدونکو پاتې نشي. او بیا قران کې الله وایي چې دا خبره وته به دومره په زور وکړل چې وقاسمهما دوی دوانو ته قسم وکړو انی لکما لمن الناصحین زستاسو دوانو د پاره خیر خوایم تاسو ته نصیحت کوون کې یمانو ځان وته خو چې کله یو کار رانه غلط وشو استادو مخالفت کی او نور ګور استاسو ډیر زیات خیر خوایم. نو اس مؤمن چې دا به هم سادهی وسوک وته قسم وکي خو ځان ته خبره لویږي چې د قسم نه خو به کیسي او د قسم نه خو بل خبره شته د امنا خو د ایمان والا د پاره چې کم سړی ایمان نه نو اس پاغه سړی خو په قسم غزه پروي. د قسم په مطلب پوهه د قسم مقصد دی چې و خبره د سیږي دوه کسانو په منس کې دی چې کله قسم وکي نو ځان الله تعالی کی نو چې کم سړی د الله نه یریدون کې د الله زور ته ځان مخامخ کوي نو مؤمن سړی په دروغه قسم چرته کولی شوی چې لکه د انسان سره خو بسو کوم د الله سره څه کولی شم. خو دا خبره ده چې مؤمن سړی هم حدیث کې راځي د یوې سوړي نه بدوزله نه چې چلی کیږي چې یو ځل لکم زینه په گزار وشو نو باس دې پوه شو چې دې زینه وس چې چل کیږي. مؤمن به دې ساده هم نه چې ګنې هر ورځ به چې چلی کیږي. دا دوکې چې نن سبا زمونږ او تاسو ډېرې خورونو د دې وجه زمونږ لالچ دی زمونږ ایمانونه په خپله کمزوري دی او په خپله په لالچ کې پرېوځو ایسته را باندې هغه سړی هم دوکه کې که نه داسې بیا مؤمن سړی دوکه کېدی نشي. نو آدم علیه السلام ته دا خبره وی پراوتو کې کړې ده. یا درېیمه خبره دا کېږي چې آدم علیه السلام ته دا خبره په طریقه دوی دوانو ته د وسوسې کړې ده لکه څنګه چې وسوسه کوي هوایي مخلوق دی نو په داسې طریقې سره وسوسې ورواچول چې ګوره دا خبره خو داسې نه ده دا خبره بل شان ده وای ده ورته تاویل وکړلو. اکثر قرآن او سنت کې چې کم خلک تاویلات کوي ځان له لارې پکې راوباسي نو دا خلک صحیح د ګمراهۍ سبب ګرځي لکه شیطان په خپله چې ګمراه شو نو هغې کې هم تاویل کړی او ځان له خپل قیاس یې کړی. تپوس ته وشو ولې د آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه نو یا نه خیر منه زه خو د هغه نه بهتر یم خلقتنی من نار وخلقته من طین هغه د اور زه د اور نه پیدا یم هغه د خاورې نه پیدا دی د خټې نه نو زه به ورته سجده کوم. نو قیاس یې وکړو چې زه خو بهتر یم نو دا سجده چې دا خو حکم د الله دی دا خو د آدم علیه السلام حکم نه دی که نو قیاسونه چې کې نو دلته دوی ته هم دویم قیاس او تاویل ورته وکړو چې ګوره تاسو ته دا حکم په دې طریقه باندې نه دی نو په ساده او صفا قرآن او حدیث باندې عمل پکار دی او تاویلاتو کې پرې وتل نه دی پکار. عنها نو دوی راویستل فاخرجهما نو فس راویستل دوی دوانه نو چا راویستل ګور دلته دا نسبت چې دا شیطان ته کیږي چې شیطان راویستل نو ولې دا نسبت شیطان ته کیږي اصل کې خدا الله رب العالمین راویست دي نو نسبت وته ځکه کیږي چې سبب شیطان وګرځیدلو په دې کې سبب شیطان وګرځیدلو چې هغه په خبره کې په دوکه کې واچول او دا کاری په وکونو دغه سبب د دوی په دغه ټیم دراوتلو سبب وګرځیدلو. نور حقیقتا دا کار چې د الله رب العالمین کړی دی نو فاخرجهما مما کان فيه راویستل دوی د هغې نه په کم کې چې دوی وو کانا چې و دوی فيه فاغې کې وقلنا ووی مونږ الله رب العالمین وی اهبطو دا وست الله رب العالمین حکم دی اهبطو کوشئ نو صیغې د جمع استعمال کړل بعضکم لبعض ستاسو نه بعض چې دی هغه د پاره د بعضو عدو دشمنان دي. اوس کله کله مونږ دا خبره کوو کنه چې الله رب العالمین چې مونږ دنیا ته رالیږلی یو نو ګورئ دشمنی لی رالیږلی یو دوستی لی نه یو رالیږلی دلته مونږ دشمنی لی دا کم ځای نه وایو نو قرآن کې نور ځایونو کې هم دی دا دی صفایي ووایي که نه چې بعضکم لبعض عدو ځمکې ته کوشئ خو ګورئ دشمنی له کوشئ ستاسو نه بعضې چې دی دا به د بعضو دشمنان نو یو په دې کې ښکاره خبره دا ده چې هغه شیطان او د هغه الواد آدم علیه السلام حوا بیبي او د هغوی الواد دا دوه فریقین شو دوه ګروپونه شو چې د یو بل سره به دوی دا دشمني کوي. بیا د انسانانو د خپل منځ دشمنی وای هم د دې نه مراد دی بیا کله کله خپلو کې هم دشمنی. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم درې خبرې د الله رب العالمین نه غوښتې وې نو یوه خبره پکې دا وه چې الله زما امت په قحط باندې ټول مه هلاکوه الله ولا دا دعا قبوله کړې وه. خو درېیمه دعا یې دا کړې وه چې الله په خپلو کې دوی په دشمنۍ باندې مور وله چې په خپلو کې جنګ جګړه نه الله رب العالمین دا دعا قبوله نه کړله ځکه چې که داسې دا دعاګانې ټولې قبول شي نو بیا خو په دنیا کې امتحان نشته دی نو بیا خو د دنیا د الله رب العالمین د پیدایش هغه مقصد نه پاتې کیږي بیا خو د جنت او دوزخ د فیصله به په څه باندې کیږي. نو الله رب العالمین دا دعا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قبوله نکړله. نو بعضې د بعضو نه دشمنۍ چې دي دا په دنیا کې هم دي
خو په دنیا کې که دوستی وي او که دشمنی نو معیار چې دی هغه بسې د الله رب العالمین دپاره که د چا سره بغض دی په زړه کې او که د چا سره محبت دی نو دا به د څه دپاره دا به صرف او صرف د الله رب العالمین دپاره که بیا هر څوک دی او بیا که د چاته ته نقصان او پیده ورکې نو چې دا هم د دقې دپاره نو بعضکم لبعض عدو تاسو بعضې چې یې د بعضونه دشمنان یې د یو بل ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر زیده قراری دی الله رب العالمین وځمکې ته یې رالیږي نو چې ځمکې ته یې رالیږي نو دی ورته ووایي چې ستاسو دپاره ځمکه کې څه دی مستقر یعنی زیده قراری یا زیده اوسېدلو دی ستاسو د قرار ځای چې دی هغه اوس په ځمکه کې مقرر دی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وای په ورځو کې چې نور راخیږي نو بهترین ورځ چې دا هغه د جمعې ورځ ده ځکه چې الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کړی د جمعې په ورځو او بیا جنت ته داخل کړی د جمعې په ورځو او بیا د جنت نه رایستلی د جمعې په ورځو نو دا دوه خبرې خو لوی خبرې دي ظاهرا نعمتونه دي چې الله آدم علیه السلام پیدا کو جنت ته داخل کو د الله رسول وسره دریم هم شامل کړ چې جنت نه رایسته هم د جمعې په ورځو نو دا دنیا ته راتلل چې دی په دې کې ډېرې زیاتې فایدې دي ډېر لوی لوی نعمتونه دي او د دنیا کې چې څوک کم انسانان کامیاب شو بیا جنت ته لاړل نو دوی راوتل بیا چرته نشته دی نو ځکه دې ته هم نعمت ویلی شوی دی چې په دې کې څوک عبادتونه وکړي والله رب العالمین رضا کې چې کم مقصد لی را لېږلي دنیا کې دا څومره ژوند چې دی نو دا د ابلیس سره انسانان قیدیان دي دا وسر په قید کې دي نو دې ځای نه چې څوک وځي دا به په ډېر زیات تسبیحات او استغفار او د الله رب العالمین په عبادتونو د الله په غوښتلو باندې به واپس د ابلیس د جیل نه خلاص او واپس به خپل منزل جنت ته الله رب العالمین د انسانان داخل کې کم خلک چې په مقصد کې کامیاب شو او چا چې د ابلیس ملګرتیا وکړه نو قیامت کې به الله رب العالمین د هغه سره شریک کې قرآن کې الله په خپله وایي چې جهنمونه به د هغوی نه بیا ډک کم او شریک به کم در سره کمو خلکو چې ستا ومنله او بیا به په جهنم کې هغوی په یو بل اعتراض کوي ابلیس باندې به کوي ابلیس به ورته وایي زما سر خو زور نه خو صرف خبره مې کړې وه اوس چې تاسو منله نو الله د سر رښتینې وعدې کولې هغه ته تاسو نه منلی ما د سر دروغ وعدې کولې او تاسو منلی بس صحیح ده ستاسو مرضي ده نو د ابلیس دشمني د دې ځای نه شروع ده ومتاع او سامان دی اوس متاع هغې سامان ته وایي چې هغه پیدا ورکوي انسان ته خو د لږ وخت دپاره د ډېر وخت دپاره نه متاع هغې سامان ته وایي نو د دنیا دا سامان چې څومره هم دی دا د لږ وخت دپاره دی فاني دی او ختمېدونکی دی یا متاع او دنیا چې دی هغه یو مفسر داسې وایي چې دا مرداري ته وایي د دې نه به دومره هلې لکه څنګه چې مضطر ورته وایي چې سړی سخت مجبوری او د مرداري نه خوړی شي نو دومره ترې خوړی شي چې ژوند پرې بچ کړي نو دنیا کې به هم داسې وخړی او دومره به یې حاصلې لکه داسې به وګڼی چې دا د سپو د زناورو خوراک دی مرداره خو د هغوی خوراکي که نه خو زه به دې صرف دومره علم چې زه پرې ژوندی پاتې شم نو دا الی حین تر یو وخته پورې نو اوس دا حین چې دی دا الله رب العالمین ښودلی نه دی مطلق زمانه چې دی هغه ذکر کړه چې تر یو وخته پورې دا یو وخت کله دی دا الله رب العالمین ته ښه علم دی او مکمل علم دی خو انسانانو ته د دې علم چاته نه دی ورکړی چې دا قیامت چې دی دا به کله راځي دا کله دی نو بس صرف زمانه ده چې یو وخته پورې تاسو په دنیا کې یې مقصد دا دی چې بیا به واپس کېږئ الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق را نصیب